پاکستان کې حالت خراب شو. د عمران خان پلویانو او عسکرو ترمنځ شخړو کې له سلو ډیر کسان ټپیان دي او لسګونه دولتي ودانۍ سوځېدلې دي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې تیر 40 کال افغانستان کې د هرې جنگي ډلې ملاتړ کوي، نو لومړی شرط ورته دا وي چې دولتي تاسیسات او عام المنفعه ځایونه به ورانوي. خو اوس همغه حالت خپل هیواد کې روان دی. تازه خبر دا دی چې د عمران خان پلویانو په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو مرکزونه سوځولي دي. د پاکستان د مخکني صدر اعظم عمران خان د نیونې په اعتراض کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځ او پولیسو په مرکزونو یرغلونه وروړي او سوځولي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې لسګونه زرو اعتراض کوونکو پرون په ټول پاکستان کې د عمران خان د نیول کېدو خلاف لاریونونه پیل کړي، چې له کبله یې په لویو ښارونو کې ګډوډي پیښې شوي او امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ته مرجوړې غوښتي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې بلوچستان، پښتونخوا او پنجاب کې تر اوسه له سلو ډیر امنیتي او ځواکونو ترمنځ مظاهره کوونکي ټپیان شوي، 15 وژل شوي او د پوځي مشرانو کورونو په ګډون لسګونه دولتي تاسیسات سوځول شوي، چې یو پکې د مسلم لیگ ګوند دفتر هم شامل دی. بلخوا محکمې ته د عمران خان راوستو لپاره تیار سوی حالت اعلان شوی، وروسته تر هغې چې د اسلام آباد د عمران خان د قضیې په اوریدو لپاره ځای بدل کړ. د اسلام آباد پولیس لاینز هغه سیمه چې عمران خان وروړل شوی ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اسلام آباد کې یو پولیس چارواکي ویلي پولیس لاینز ته غځېدلې ټولې لارې په کانټینرونو له دې ویرې بندې شوي چې وضعیت ترینګلی نشي. دغه چارواکي زیاتوي د سیمې انتظامیه د محکمې له قاضي غوښتي چې د امنیتي دلایلو له کبله د عمران خان دوسیه امني قومندانۍ د پولیسو نوي میلمستون په یو مشخصه شوي خونه کې واورېدل شي. د محکمې ځای مشخص شوی دی. د عمران خان د نیولو په باب د اسلام آباد د محکمې لیکلې پریکړه په قانوني توګه لا تر اوسه نه ده صادره شوې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.